راغلی تواب وروره زه د ورور ډاکټر صاحب په خبره په هېڅ پوه نه شولم څه مطلب مې ترې وانخیسته یوازې وروستۍ خبره باندې پوه شوم چې مکتبونه باید خلاص شي او د خلکو هغه ته بلکل دا زه تاییدوم او بل کس باندې چا چې غږېده ولاکه یا ما پېژندلی ډېر مهمه سړی ده او نه پوه شولم نه مې برداشت یې وکړ چې زه اوس څه ووایم جنرال صاحب دا د پخواني د کمونیستي نظام هغه وخت کې چې د یو سیاسي بیورو موجوده و چې هغه سیاسي بیورو چې د ټول د کمونیستي نظام د بابر کارمل نه رانیول د نجیب د اخر وخت پورې چې د ټول چارې هغه مخه تاوړلې او دغه کوم نمونه چې ما واخصل فرید احمد مزدک نه پوهیږم نجودین کاویانه ژوندې ده کنه فرید احمد مزدک ژوندې ده د ستم د ګون غړه او سرسخت مخالف د پښتنو ده خو به هر حال اوس هغه شیونه نه چلیږي ډاکټر صاحب تاسو بیخي مطمئنه اوسیږئ دغه بعضې مشکلات ستونزې چې دي دا موږ خپله جوړ کړي دا باید حل سي دا باید د مشکلات لا زیات نه سي نن مې د ملا عبدالسلام ضعیف یو ټویټ وکړه یقیني حیران شولم چې هغه وایي د څاڅکو له باران نه سیلابونه راځي او کلي ولسونه وړي او خلک وړي نو دې څاڅکو ته باید په درنده نظر وکتل شي او دا مشکل حل سي تر څو سیلاب ترې جوړ نه سي نو اوس بل خبرې وکړې نسته نو ولاک زه به څه ووایم اوس د شام رښتینې پوه شي هو پوه نه شولم نور تاسو ښه یاستئ څنګه ده هوا څنګه ده واوره د باران د کابل کې څه شی دي ټول کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جنرال صاحب زه خو ستا ډېر یو غټ مینهوال یم او ډېر وخت نه دې تعقیب کوم هسې فیسبوک کې هغه کړي حساب وکړې خو ستا یو تا وویلې بحثونه به مو کول سره نو ډېر وخت نه مې درته کوشش کوه چې په لایف کې مې راپورته کړي خو نن یو موقع د تواب ورور په لایف کې د تاسو سره مخامخ شوم مخکې هم دغه بل یو یاد کې اوس کته سوی ده نسته نو تواب ورور ته ما ولیکل چې آیا هغه دا نفر کته که دې نفر سره د بحث کولو یا په ده سره غږېدل اس چټي فضول خبرې د څو سړی سره وکړي الحمدلله الحمدلله اوس داسې یو نظام راغلی ده سمندره بیا داسې پېژودو بیا داسې شیان پرې راولي 250 ملکه بیا پرې راولي هی منګره یې مات کړي بیا داسې دوی کله د کندهار هغوی کوي چې مونږ هی کندهار بېرته غواړو که څه یې وي د پارسي باندې دومره نه پوهېږم نو الله دې دا نظام تل لري زه خو دومره دا وایم او الله دې کامیاب لري د افغانانو په خیر وي د افغانانو په خیر دا اوس یو د مکتب مسله د مکتب هغه به مال شي دا اوس زموږ یو ملګری هغه ویل وروره وایي دا داسې دا ډېر جوړېږي چې مکتبونه تا ته په 3 کلو کې خلاص کړي 4 کلو کې خلاص کړي دا وروره کتابچې پکار دي قلمونه پکار دي کتابونه پکار دي څو مضمونه دي چې هغې ته څو رقم کتابونه پکار دا ټول چاپ کول او دا وایي کلونه واخلی شي نو زه خو یو ګپ د هغه جوړ کړ خو انشاءالله یو ورځ به راسي چې دا مکتبونه کوم کتابونه وخت نیسي دا اوس دا خو نوي کتابونه وایي جوړوي که نه دوستانو پخواني کتابونه خو نه زړو کې مشکل څه شی ده زړو کې اوس پرون والله پرون جنرال صاحب پرون یو په ټیک ټاک یو ویډیو کتله د مزار یو خورکۍ غږېدله هغې ویلې چې په دا بحث مو بل خواته ویوړلو څنګه چل دی زه یو وخت راغلی یم په دې دغه کې په مزار کې پوهنتون کې چې
هغه اوس زه اوس نشم کولی تاسو ته دلته په خوله یاد کړم که نه نه کتابو کې به مشکل چیرې کتابو کې نه پوهېږم چې کتابو کې به څه مشکل و خو هغلته به څه شي و چې په هغې کې پښتو یې نه وه زیاته دري ژبه وه پکې انګلیسي ژبه وه پکې دوی نه غواړي اوس دا نوی مکتب کې خو سړی ګوره مکتب کې خو سړی تفسیر کتابونه نه وایي همدغه انګلیسي به وایي دري به وایي پښتو به وایي ریاضي به وایي اوس په ریاضي کې اوس نو کتاب خو ما دا کتابونه لیدلي دي مشکل خو نشته مکتب عقاید هم ول دا ټول مضامین او که کتابو کې مشکل خو بیا خو د هلکانو مکتبونه هم پن کې ځکه ما کتابونه خو هلکان هم وایي نو نه عقاید بنیاد یعنی هر بحث شی چې بل خواته لاړو بیا بحث څنګه راوستو دې بحث ته زه نه پوهېږم دوستانو دا ورور چې راغی تواب صاحب د مبین صاحب صفت شروع کو ورسره به په مستقیم چې دا ورور چې اوس کته شو دی زه هغه بیرته ولاړو هغه د یو بانه کوي مکتبونه ځکه بند دي عبدالله صاحب ما ته نمبر بدوای تواب صاحب ته وینا افغان صاحب ته ورشو فهیم افغان صاحب تاسو ته خلاص وایو افغان صاحب مهرباني تاسو ښه اورو نه ما خبرې نه دي کړې فهیم وګوره هغه عبدالله وروره تا موضوع څه شی ده خو دغلته ناست یم خپل عکس ته ګورم عبدالله صاحب موضوع چې دی د ویانا پر غونډه باندې ده د جبهه مقاومت د مشر په وینا باندې ما نیاز داریم که قندهار مان را پس بگیریم قندهار سره خمینیس خو ورته راځي خدای مو راوله نو تاسو په کتابونو غږیږه دا کتابونه به کله پوره کیږي کله به چاپ کیږي په دې نه غږیږي ګوره صحیح بحث مو واخیسته لاړ په کوم طرف باندې مو ویوړلو بحث اجازه ده چې دا د وینا غونډه درته وټاکو جنرال صاحب چې د ټولو ځوانانو ته ورس جنرال موبین صاحب څنګه ښې جوړې شکر د څه سو ابل څه سو زاغب سره غلای ما عبدالله ورو زه د جنرال موبین سرسخته مخالف م پرې د چې زو سره بحث وکړم تاسو ور راځي جنرال صاحب تا مینوال ما زه تا زنده بد تشه شروره سره مینوال نه زه مخالف ما راځي دا غز د میدان نمبر د ما د زبا یو دوه خبرې وکم او جنرال صاحب یو پښتنه مهرباني وروره مهرباني سلام دا خبرې ملاندې لاندې کوم جنرال صاحب زوریدلای ولاسب ما کې په دغه نامه راتلو لایف ته د غونډو نه به تیر سو دا خو موږ ان لا پیغه وخت ویلو چې د دې خلکو دا خلک دغه د کوم څه غونډې جوړیل دیش کې د طالب سپایم شرف لري لا بینه کو دا مان لا پیغه وخت ویلي په دغه باندې نه غږیږو دا به پریږدو جنرال صاحب مال تانه پاول ځل پښتنه کړي و تقریبا 5 کال مخکې په لایف کې ما درته ویلې کې د موږ مشران هر یو وخت ورسیږي بیا بدل سي نه اوس خبره دا ده افغان صاحب زوریدلی ولسا د هغه وخت رئیس غستاسي هم دغه عادت د دوستانو چې راشي وای چې من دغه خلکو څخه چې د فلان کې سپیم شرف لري په دې باندې بحث نه کوو خبره مخلاص کړه د هغه نوروز چې شروع کوي ډاټ 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 او په اسلامي جهادونو باندې په اسلامي خوځښتونو باندې پر جهادي تنظیمونو باندې طبعا عبدالله صاحب ګوره دلته خبره ستونزه نه پدې کې در سره نه منم چې دې باندې ما ته بټکه پټکه د هغه مظالم دلته بیانې د هغه ظالم درته بیانو سره کړی دی وطن سره کړی به بیان دغه خلک دی ولس د پاره به چغه وګلې چې موږ د تاسو د پاره دا کو موږ د تاسو د پاره دا کو ولس په جای پرې خو هم په جمهوریت کې د ولس د پاره هیڅ هم نه دی کړی د خپل ډالر ګټلې د ځان د پاره د ولس بچان قرباني کول د ځان د پاره په سلاو باډیګاټان ګرځول د ځان د پاره زرعي موټرې ګرځول اوس تر پرونه پورې هغه هم بیرغ نه مانه بیرغ نه مانه افغانیت نه مانه نن ګټه په دې کې دا بیرغ هم مني افغانیت هم مني او ټول شمولم غواړي نن ګټه په دې کې د سیدای لواکه لري دا خبره ټکی په ټکی نور غواړي نور تفصيلات درکوم دا خلک موږ په هغه وخت کې د تا په لایب کې د بل په لایب کې د بل په لایب کې د خبرې موږ سپینې په وضاحت سره کړې دي دا خلک رښتیا افغانستان ته ژمن وو له دغه طالبانو سره به خبرې کړې وي نن به ټول دیم په دې نظام کې وو که څوک د قدرت لایق وو په قدرت به پاته وو که څوک د قدرت لایق نه وو بیا به برطرفه پاته وو مخ دا خبرې مخکې کړې خو بدبختانه د افغانستان هر وخت موضوع سي د افغانانو په لاس کې نه ده
د سیاسونو په لاس کې نه ده. له موږ نه یو طرف ځي هغه بیا جنګ غواړي او بل طرف را باندې راځي چې غرق او تباه ولس یو. په هغه وخت کې څومره وژل کېدو، څومره بدبختي دې موږ وه، څومره جګړه وه، د ورځ په قرار نه وه، شپه په قرار نه وه. اوس راځو له جنرال صاحب ما دا پوښتنه کړې وه چې هغو خلکو هم دغه یو شعار موږ ته راکوو چې موږ دا کوو خو 20 کاله د قدرت په ګدۍ باندې کېناستو، ولس ته دومره ترقي نه ده ورکړې چې دوی دا دعوه وکړي. صحیح ده، په جمهوریت کې موږ دا ترقي وکړه چې پیلوټان پیدا سو، ډاکټران پیدا سو، په زرهاو کیلومتر روډونه جوړ سو، په زرهاو دلته خوندو زده کړې وکړې، ډاکټرې پیدا سوې. اوس له جنرال صاحب زه دا پوښتنه کوم، په هغه وخت کې مې دا پوښتنه ترې کړې وه که چیرې د امارت اسلامي مشران قدرت ته ورسېږي له دا ولس سره چې کومې ژمنې کړي دا ژمنې به دی سرته ورسوي، داسې سیاست به وکړي. اوس بیا دا پوښتنه ترې کوم. جنرال صاحب ما له تا نه تقریبا 5 کاله مخکې دا خبره کړې وه، امارت اسلامي مشران چې کله دوی واک اختیار ته رسېدلي دي ته یې په خپلو سترګو وینې په افغانستان کې ولس ترې ناراضه ده، زده کړې ودرېدې، د تعلیم زمینه نشته. کومې ژمنې چې دوی کړې وې په هغه ژمنه دوی پاتې نه سو. 4 کاله ووتو، سرپرست حکومت ده، افغانستان پرمختګ نشته، ورستګ تګ سته. په دې نظر باندې ته راته وغږېږه که موږ رښتیا نو خو تا خپله خپلې پوښتنې جواب کړې، زه خپله دې جواب کړې، نو ما ته هم سوال وکړه هم دې جواب ورکړه. خلاص ما ته دې جواب چې پاتې دي د ما جواب اوس صحیح ده که نه؟ په دې کې نه را سره کوي که نه؟ خو جواب دې ورکړه، خلک یې اوري، نو زه ولې په صحیح و نه صحیح وایم، ولې یې راکړم، ولې تایید کړم. من خو سوال دې که کړی ما به جواب درکړی، تا خپله وویلې ژمنې یو رقم کړې، عمل بل رقم ده. بزتي خلاص ته خپله دې جواب کوه زړګی. مننه. انجینر صاحب وال سره هم شي په خیر راغلی نه ودرېږه افغان مننه انجینر صاحب. مين ته مایک ورنه کې دا پرې نه دې خبرې وي. تواب صاحب کلیوال دی قرار راکوس که راځي که قرار د زمونږ لږې پوښتنې وي. قرار ما صاحب زړه ډک دی تواب صاحب دې خلکو ته مهرباني انجینر صاحب نصیر کوټوال مایک ساسته ورور. مننه، بس زه به خپل وخت دغه فهیم افغان عزیز ته ورکړم. دا دې وغږېږي. قرار صاحب نشته لاندې، قرار صاحب چې راشي ضرور ورته مایک ورکوو، ولې نه په 2 الحمدلله مشرقي وال دغه سي په اتفاق کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تواب صاحب ولې مشرقي لکه چې په ویسټ انډیز کې د خدام د افغانستان برخه دا په مریخ کې د جنرال صاحب ان شاء الله هم دغه صدیقي صاحب ډاکټر صاحب جلال او خیرخوا فکر کوم او ولا سوال صاحب هم راغلی دی ډېر ښه ماشاءالله. احمد زید صاحب اولانې څومره اورېدونکي دي. ګورئ هدف دا د تواب صاحب محترم چې دغه خلک چې کوم دي دا په وینا کې چې راغونډ شوي دي، زما په شخصي نظر باندې او د مطالعې مطابق دا خبره کومه، هر هغه افغان که په رښتینو توګه دی دا فکر که چېرې زه کړېدلی یم، ځورېدلی یم، درپدر شوی یم، مهاجر شوی یم، نو د دې خلکو ملاتړ به نه کوي. که چېرته حقیقت کې دا خبره کا او کاسې ډرامې جوړوي او راځي په دا سپیسونو کې او په البته په ټیک ټاکونو کې او په نورو رسنیو کې او یا په حجرو دیرو کې هسې سات تېروي، نو بیا جک وي او بېدبي د مافي بیا چې دی دغه دی دا خپل ځان سره هم خیانت که او خپل ولس سره هم که. یعنې دا په دې معنی تواب صاحب چې همدا خلکو چې کابل دوی وران کړ، 80,000 کابلیان شهیدان کړ، همدا خلکو د افغانستان هغه سکیله او وړې او غټې وسلې په پاکستان، تاجکستان او ازبکستان باندې خرڅې کړې. دا خو هغه تیر تاریخ ته ټولو ته معلوم دی. ګورې تواب صاحب دغه جمهوریت دومره امارت اسلامي نو کمزوری کړی لکه دې خلکو چې کمزوری کړی و، ځکه امارت اسلامي خو ورسره وسلواله جګړه ورسره کوله، د دوی په بودیجه کې کار نه و، د دوی په وزارتونو کې، د دوی په ریاستونو کې، د دوی په ولایتونو کې هیڅ کار د هغوی نه و. د هغوی کار یوازې په سنګر کې ورسره جنګ و. دا خلکو تواب صاحب چې دوی د افغانستان ملي بودیجه 80% کې دوی غلا کوله، ګمرکاتو نه دوی غلاګانې کولې، د بهرنیو هیوادونو مرستو نه دوی غلاګانې کولې، حتی د ملي اردو د ځوانانو د لباس، د هغوی د وسلې، د هغوی د ډوډۍ، د هغوی د اوبو په هغې کې دوی غلاګانې کولې. دغه خلک دي زیمه چې هغه به سره په افغانستان کې که ځان ته نظامي یي، زما په نظر باندې هغه نظامي نه دی چې دغه په وینا کې چې راغونډ شوي چې دې خلکو ملاتړ کوي. دا زه ورته ضرور یم چې طالب سره مخالفت وکړه، ستا حق دی،
ان هغه شین چې کوم ته په افغانستان کې د 20مې پیړۍ عصر سره غواړي بالکل ستا حق دی وروره مبارزه وکړه مخالفت وکړه نیوکه ور باندې وکړه حتی کته غواړي چې امارت اسلامي ان د وسلې په زور باندې تواب صاحب کو دوی غواړي چپای کا خود دې خلکو د مشرتابه لاندې نه قسم په خود چې معاملې در باندې کوي دا ماغه خلکو تواب صاحب چې قرار په زری موټر کې په کابل کې ګرځي وروره او کو ولایتونو ته بمتلو نو د بیت المال په چورلو کې بکیناسته یا په پنشیر یا بدخشان یا خوست یا پکتیا دغه ته بتلو او زمونږ هم دغه سربازانو چې دی خورانو به ورته چې دی لکالته امنیت نیو ډیر به پکې شهیدان کېدل ما کوم خلک ویله مو د دوی نه چې د دې خائنانو کوم خلک چې پړسولي او کوم خلکو چې ورته دا واک او اختیار ورکړو د هماغه خلکو عکسونه په ډزو باندې وشتل کور د ودان صحیح خبره ده بالکل درته وایم همدا خبره صحیح ده ګوره ولسمشر غنی تواب صاحب په خیرنۍ مرکه کې تاسو اوریدل شي دا جنبش سره کړی دا او هغه راستن هم دي خلکو ته اشاره کړی دا چې ټوپک سالارانو ان په خوانې ټوپک سالارانو زه نه پر خو د مج قانون تطبیق کړم زه نه پر خو د یا حکومت نه پر خو چې د سولې ډګر ته د یو لوی ملي اجماع سره چې دی لکه حاضر شي تاسو ټول به اوریدلی هغه چاته اشاره و هم دي خلکو ته اشاره وکنه همدا خلکو تواب صاحب چې والله که جمهوریت اساسي قانون نه مانه د افغانستان ملي وسلوال ځواکونه بې عزته کول رټل ګریوانونه پش کول دوی ته لاس ورچاو دوی شهیدان کول نو زه حیران دی چې دوی یو خواته راځي طالب سره مخالفت کوي بل خواته راځي وروره د هغې خلکو ملاتړ کا چې دا 10 کاله دوی بې عزته کړي دي دا 10 کاله دوی حق ته په خو لاندې کړی دی دا 10 کاله دوی ماشه په وخت باندې نه ورکا وروره ډېرې چاودنې تواب صاحب دا به انشاءالله وخت ثابته کا چې ډېرې چاودنې په بازارونو کې همدغې خلکو کولی او بیا په طالبانو باندې ورړولي یا په نورو ډلې ورړول تر څو دلته دوی امتیاز واخلي د چانه د مرکزی حکومت نه هغه اهلو کسانو نه چې کوم اهل کسان دي او هغوی غواړي وروره چې دلته یو با ارزښته سوله رامنځته ګورئ د حکمتیار صاحب سوله څنګه وه تواب صاحب همدې اشرف غني سره نه وه څومره ښایسته وشو که څه هم ځینې مادي پوره نه شوی کړی د هغې مخه چا نیولې وه همدې خاینانو نیولې وه همدغو خاینانو همدې قاتلانو همدې پردیپالو جاسوسانو نیولې وه چې هغه بندیان یې ورته خوشې نه کړه ځینې نور امتیازاتو چې ولسمشر غني ورسره منلي وو او هغه د حکمتیار صاحب حق و ځکه په هغې شرایطو باندې هغه صلح وکړه سر ته یې ونه رسول لامل یې همدا و چې دې خلکو یې مخه نیولې وه نو هیله مو دا ده زما په دغه افغانانو چې په بهر کې پراته دي خدای ته وګورئ قرآن ته وګورئ طالب سره بالکل مخالفت وکړي خو د دې خلکو د مشرۍ لاندې نه بیا به یې ته عسکري بیا به چې د کور نه دی راوځي ته به یې د کور په دروازه کې ورته ولاړې او دی به وروره آرام سره په موټر کې کینی او دی به ولایتونو ته سفر کوي او طالب نه مو غوښتنه تواب صاحب که غواړي امارت اسلامي چې ولس په ځان راغونډ کا لویه ملي جرګه درو غواړي بېطرفه دیني علما قومي مشران او هغه خلک چې د قانون او د جرګې په اصولو باندې پایږي جنرال صاحب ښه متلاړي وده شوي همدغسې اساسي قانون د چې دی هغه پخوانی هغه د چې دی راواخلي تطبیق ته یې کا پلی دی که یا د بل جوړ کا که هغه هم نه مني او خپل هم نشي جوړولی یا نه یې جوړوي حکمتیار صاحب ډېر یو اسلامي اساسي قانون چې دی چمتو کړی دی په هغې د سره کینی جرګې ته دی وړاندې کا شاید هغه ورسره ومني همدغسې کار اهل کار ته سپارل تاسو تواب صاحب دغه نه د محمد ندیم دا د لوړو زده کړو د وزارت هغه لري نه لري ورور دا د په کور کینی یو بل څوک د راشي صاحب مهرباني او دغه کار اهل کار ته د وسپاري همدغسې نور ځینې وزارتونه ریاستونه دا چې دی یعنی تواب صاحب دیني او عصري دواړه زده کړې باید کړي داسې خلکو ته باید وسپاري یوه خبره اخرنۍ کوم وروره راتلونکی حکومت او نظام منګ او تاسو باید پرې نه دو چې داسې خلکو ته وزارتونه ریاستونه سفارتونه کونسلګرۍ ورکا چې هغه په دواړو ملي ژبو باندې خبرې ونه شي کړی باید په دواړو ملي ژبو باندې باید روانې خبرې لیکل لوستل او پوهېدل ور باندې وکړه دې دپاره باید ډېر ټینګه مبارزه وکړو تواب صاحب ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه سلامت صاحب افغان صاحب اوس څوک پرې خبرې کوئ فهیم افغان صاحب په اوله کې دوی وویل چې زه د جنرال صاحب مخالف یم او زړه مې ورته ډک دی خو زړه مې چې دی په مقاومت جبهې باندې یخ کړی وروره خو چې کله ما د محمد ندیم یاد کړ په دې پوه شو چې بس ټول ما یاد کړه والا زه یو پوښتنه لرم که اجازه یې د جنرال صاحب نه فهیم څه ده فهیم
فهیم چې خبره افغانانو زړه هغه چوره دی جنرال صاحب. په جرمني کې هم نه پرېږدم. جنرال صاحب لاس ته د مسکو نه نیولې تر واشنګټن پورې خلاص وروره ما دا ته کس د پته ده میدان کنه ګوره کنه غلی شه بس ولې ځان را باندې خرابوې. جنرال صاحب یو پوښتنه لرم اگر نه که اجازه وي. چې ګوره زما خبرو داسې ګنګس کړي چې ودی کړي. زه دا وایم فهیم ته په دې اوس دا کوشش کوي زه اخطار درکم چې اسناد واخلي منې کې درکم. تواب صاحب دا یو ډېر ناموسي کنځلې کوي دا ورک سرباز ګوره وروره ستا مور خپله مور ګڼم نه زه بخښنه غواړم زه څه ورته نه وایم ورک سربازه ستا مور زما مور ده ستا خور زما خور ده خو ته ډېر سپک انسان یې او چې په ګوتو راغلي والله هغه د اوسپنې کوتک درته په کونه باندې منډمه. لا حول ولا قوه. دا یې بس دی که نه بس دی نو ډاکټر سوال پرېږده دا ډاکټر صاحب سوال باندې لري پوښتنه به وکړي. یو پوښتنه لرم خدای لري چې جنرال صاحب راته جدي جواب راکړي که چېرته جواب ورسره وي. دا د شیخ صاحب په باره کې چې پوښتنه کېږي چې ولې د ولسو د خلکو منځ ته نه راوځي بعضې خلک د طالبان د منځه وایي چې امنیتي ملحوظاتو د وجې نه ده. حقیقت لري دا خبره؟ ولا که زه خبر یم وروره نه خو که چېرته دا خبر حقیقت ولري ګوره موږ تاسې هغه اسلامي عقاید لحاظ نه دلته بیا یو دغه رامنځته شیخ صاحب خپله خبر وي د دې نه که نه یې خبر ځکه ګوره موږ تاسو مسلمانان یو په دې باندې عقیده لرو. ګوره چې پیدا کېږو الله تعالی ویلي دي چې یو د پیدایښت نیټه یو د نکاح نیټه او یو د مرګ نیټه نه بدلیږي. نو کله چې د مرګ نیټه ثابته وي تعین شوي او ثانیه بدلون پکې نه راځي نو امنیتي ملحوظات څه معنی؟ ولا زم نه پوهېږم امنیتي ملحوظات خو زه خپله لرم خو اما زه ما د کارم کوم روزګارم کوم 1000 او 2000 دښمنان لرم که دوستانی دښمنان هم سته خو زه خپله خو په دغه عقیده یم والله بالله که د مرګ نیټه بدله سي نو دا خبره به چا کړې هم نه وي. په رسنیو کې څو ځلې واورېدل په تلویزیونونو کې څو ځلې د نمایندګانو نه چې خبرې پوښتنه وشي دا خبرې وشولې بس هماغه به جواب به کافي زه خپله خو مرګ نه ډارېږم. مرګ آخر مړ کېږي. ولسوال صاحب چې دی دایم د وینا غونډه تایید کړې ده ستاینه یې کړې ده او دی ملاتړ کړی دی نو دی دلته موږ ته وضاحت راکړي دلیل ملاتړ دغه ولسوال صاحب څه دی د خیرخوا صاحب ولسوال صاحب سبا ته لاړ سي د پیر صاحب دی د لونګین دی د هوټل افتتاح ده که نور نه یو چای مای خو به وچي که هر کس ته 2,000 روپۍ ورکوي نو سبا اتمان لاړ سي ولسوال صاحب. سلامونه. وعلیکم سلامونه. نو زه والله چې حقیقت درته وایم ټولو ته سلامونه. زه په افغان صاحب د مبین خان په خاطر راوختلم چې ما لږ بحث سره وکړم خدای بیچاره ویده ده نو اوس ویده سړي ته به سړی څه ووایي له ویده سړي به سړی څه پوښتنه وکړي او له ویده سړي سره به سړی څنګه بحث وکړي. خو ته یې راویښ کړه که نه نه دا له موږ ګوره دی له موږ ډارېږي دی د ما د یوې پوښتنې جواب نه لري هغه خو پوهېږي چې که په ما باندې پوښتنه وکړي زه یې جواب نسم ورکولی او ولسوال چې ده په حقایقو باندې غږېږي او د ده ټولې خبرې په انسانیت د اسلامیت احکامو باندې سمبال خبرې دي نو زه د څنګه جواب ورکړم نو دا خبره په ګپه باندې ولسوال صاحب ته خو امارت نه منې ته خو یې چپکي نو بیا خبرې څه ضرورت ته چې کړې ورسره امارت ګوره د ما کار له امارت سره خو پاته د هغه خو بېله خبر ده خو مګر زه درته وایم چې دا دومره وخت ژوندی پاتې وي اوس هم پاته کېږي راځئ دغه اولس خبر کړو د اولس ته حقایق ولسوال صاحب محترم تا خو به نن خام چارس نه یې وهلي نه زه خو دغو د نشو سړی نه یم ځکه چې موږ ته افغانستان را د غاړې ده د افغانستان ازادۍ جګړه را د غاړې ده نو هغه باید په سالم دماغ باندې د ازادۍ جګړه موږ وګټو پره مره خو به دې هم نه یې وهلي ما خو ته وویل چې زه خو نشهیي نه یم پاکټي شراب خو به دې هم نه یې خوړلي
مخکې لاړ شه مخکې لاړ شه نو ته څنګه ماته ویده وایه تر اوسه پورې د ما د سکرین شاټونه اخیستي دي ویده یې لیوانه ما موبایل کته زه دنیا سره په تماسو کې یم ویده موبایل د نه کتل ولا به موږ له اسمانه راولیدلي یو ما د سکرین شاټونه واخیستلو در ویلېږم تا ته زه ویده ښکارم ویده یې نو که ته ویښ وای تا به دا 20 کاله دغه رقم افغانان بې رحمانه ډول باندې وژل او لیوانه د ما سترګې وړي دي همداسې پټې ښکاري نه ګوره ترمنځ توپیر سره ونه لرو نو بیا ولې طالب سره د جګړې اعلان کوو ولسوال صاحب بلا یم ورته صاحب صاحب دښمن ته څوک وایي نو زه دا تا ته صاحب نه وایم ګوره ته خو صاحب راته وایې کور دې ودان سه خو مګر زه تا ته مبین خان وایم دا هم ډېره غټه خبر ده نو دا اوس دې ولې وکړه لکه مرور څیز درته مې ویل ولسوال صاحب ورته صاحب ګوره ته له ما سره صحیح بحث راسه وکړه چې ما ورته خبرې سره قناعت راکړه تا سره څنګه بحث وکړمه قناعت راکړه څنګه قناعت درکړمه زه یو څو پوښتنې در باندې کوم ګوره ډاکټر صاحب ته دې لاندې وکړو ډېر تفصیلات به نه وایه مهرباني ډاکټر صاحب پوښتنې ته دې جواب ورنه کړل نو په دې خاطر باندې ما خپله خوښه ده نه یې ورکومه سوال دې کوه خلاص کروره دا به سوالونه له چټ جی پی ټي نه راخلي مایک بند جنرال صاحب د وینا ته تل او دغه پوښتنه ته وکړه مهرباني ولسوال صاحب زه ولاړ ته لیک مصروف سم ته د موټر ته لیک سم ځای ود ولسوال صاحب چې راغله د سوال نه راخلي رښتیا دي دواړه نه کوي نو وروره کله چټ جی پی ټي ته به لاړ سي وروره بیا به درته قصه شروع کړي او کتاب به ولیکي وسړی پرېږدئ د خدای روی وکئ کتابونه عمل وکئ له دې نورو نه تېر سئ جنرال صاحب دا کوم دوستان چې راختلي دي دوستان څخه به چې د یو پوښتنه راواخلو بیا به نور دوستان راپورته کړو ځکه چې دوستان دا ملګري د لیک تبصره وکړي زه به نن له مبین خان سره صحیح بحث وکړم او زه وروره بل چا سره نه تبصره کوم نه بل کوم راسه دښمن مې دښمن دیم را میدان ته سه څه خوشحاله سوم چې نن دې راته وویل تا له خولې یقین وکړه خیر یوسې دښمن او دښمن باید سره وغږېږي مبین خان خبره دا ده ګوره افغانان اوس دې ته په تمه دي چې طالب اصلاح کېدونکی ده او په افغانستان کې طالب د پرمختګ لپاره کار کوي خو په دې باندې خبر نه دي چې طالب د افغانستان اصلي د بربادي لامل ده او ته سوال کې که تبصره کې دا نو خوند نه کوي یا سوال کې تبصره وکړه ګوره اول تبصره ده بیا وروسته تبصره دې پرېږده طالب ټوله دنیا پېژني ورته څه ضرورت یې تبصرې کوي طالب د افغانانو دښمن ده او که دوست ده بس خلاص ده تیار شئ چې دا خو دا ستا دلته نو دا خو ځواب نه سو ورکړه ټول دغه ګونګ ځوابونه راکوي نو بیا ما تا خو ډایلوګ نشو سره کولی نو وروره خو دا ته سوال کوه چې کوم ما مناسب بله هغه جواب در کوم که نه دا ما حق دی زه جواب در نه کوم ډایرکټ په ناګمان تا اوسم طالب د افغانانو طالبان د افغانانو دښمنان دي او که دوستان او طالب د افغانستان د پرمختګ لپاره راوستل سوی که د افغانستان د تباهۍ لپاره راوستل سوی والا که زه خدای دې دغسې حیران که دا خو خفه نشي ورسوادي نن ښوونځي ته طالب اجازه ورکړي نور طالب اصلاح کېدونکی دا له افغانانو زه کوم په هیڅ منطق باندې که نن طالب په افغانستان کې ښوونځي ورته اجازه ورکوي نصاب به د پاکستانۍ وي اساس د منځوړلو لپاره راوستل سوی ده صبر وکړه ودرېږه صبر وکړه
طالب د افغانستان دښمن ده، طالب د افغانستان بربادي غواړي، طالب د افغانستان تباه کوي. نو ته چیرته یې کنه خو راسه خو روان یم په چیش کې را روانې ولاس په لاسي ریړۍ کې هم راتللې، اوس په دې 4 کالو کې را رسېدلې. ورسېدې ودرېږه، ورسېدې په یوه ورځ کې را رسېږي اوس په 4 کالو کې نه. ته په 3 ساعتو کې ورسېدې، بېرته 4 کالو کې نسې راتلی. دا اوس منطق ده، دا اوس عقل مني. زه در روان یم، منډه خو دې دومره تیزه وه چې زه خدای له سلنګسر دې اور بادېده او بیرته په راتګ کې دا ځل خو ګوره، دا ځل خو موږ د طالب د جلل ختمولو لپاره راځو، د طالب د افغانستان د جغرافیې څخه د شړلو لپاره راځو. نو دې ته باید یو منظم پلان په کار باندې واچول شي، ځکه چې نور که دا سره هم پلان داسې دا جوړېږي نه. خو د تاسو خو وروره بیا په بل چا نیوکې کوئ، خو همدغه د مکاتبو د کتابونو چاپ ده. د تاسو هم وروره پلان جوړ نه سو، د مونږ کتابونه جوړ نه سول. خدای دې غرق که سټ دماغ څه ما ته ځین بل ورځ یو سپیچ کې ما ته وایي تا کله ښوونځي جوړول او جمهوریت شی کړي دي. ګوره مبین خانه هغه به دې هلته جواب کړي، دلته ما درنه پوښتنه نه ده کړې یاره، دلته ما نه ده کړې. جمهوریت باندې به نه غږېږي. زه له تا سره مخکې روان یم. ګوره که طالب چېرته ما سره مخکې تلای نه شي. سوال څه ته کمره خلاصه کوو، کومې خوا نه به ورځو، کومې خوا نه به ورځو، دا کمره خلاصه کړه سره راځه کمره خلاصه کوو. سوال څه ستا کسې غټ کړې پاس ولس خلکو باندې مه خرڅوئ. ما دوی سره پرېږده چې خبرې سره وکړو. وروره موږ در سره یو واړه سوال صاحب، نو پوښتنه خو به درنه کوو چې کومې خوا نه به ورځو په افغانستان به حمله کوو. هغه خو ګوره هغه به بیا وخت ثابته کړي له کومې خوا به ورځو، هغه بیا له وروسته دا خبرې سره را جوړې کړو. زه دا وایم سوال صاحب د خو د انډیوالي باس سره کوم څونه په ادب در سره غږېږم. زه ته د چی شي انډیوالي چی شي ګوره څونه په ادب در سره غږېږم مبین خانه. ته ما سره انډیوالي کوې، ته خبرې او انډیوالي چېرته دښمني انډیوالي مې د سره په دغه انډیوالي په نوم باندې داسې خوږې خبرې ته کوم چې راګردې کړم. لیونی تا بیا پاکټي شراب خوړلي دي، خدای دې بیخ شي. ګوره مبین خانه دغه ولس ته حقیقت ووایه، مرګ یوه ورځ ده. دا ولس ته دا حقیقت ووایه چې طالب غلام ده، طالب د ګاونډیو د بقا لپاره او د امریکایانو د بقا لپاره افغانان وژلي، د افغانستان زیربناوي له منځه وړي دي، د افغانستان بنسټونه یې له منځه وړي دي. نو تاسو باید ټول افغانان په حقیقت سره راپورت شئ، د طالب په مقابل کې جهاد پیل کړئ. اته نور د وتښته دا ځل زه دا یواته د انتقالوم چې د بچو د سر خطر به دې نه وي، د تا د سر خطر به هم نه وي. دا بیا عقل وګوره، هغه تواب صاحب د جهاد اعلان زه حکم زتي وتښتمه. باس جدي شو اوس ځئ ورکړئ ادامه ورکړئ، باس جدي شو. کمره خلاصه کوله سوال صاحب. دې ما کمره څه کوي وروره، کمره خلاصه که خو ولس سره په جنګي وروره، طالب سره په جنګي که ولس سره څه کوي. د ما کمره ته څه کاره یې، د ما کمرې پوښتنه کوي. موږ ستا ولس یو، ته څه کاره یې د ما د کمرې پوښتنه کوي. ستا ولس یو، ولسو ته څه کاره یې د ما پوښتنه کوي. ولس دغه رقم ولس نه غواړم لکه تا په څېر باندې یو لحظه دا باس خواته روان دی. ګوره ولسوال صاحب دا باس چې شروع شولو د ویانا د په ما باندې حکومت کړي، مانه که تا د مانه حکومت وکړی ولسوال صاحب، طالب به کرار کور کې ناست خپل مورچه کې به زه ستا پورن ټوپک راخرم. ته راشه افغانستان ته. فهیم وروره ته دا ډاکټر صاحب یې پرېږده، ډاکټر صاحب څه وایي. ولسوال صاحب زه یوه پوښتنه لرم، خو تاسو چې د طالب مخالفین یې مخالف یې دا خو ثابته ده ډېرو بحثونو کې لیدلي. بله او اوس تاسو په دغه سوال ته جواب ورکړئ، دا نور دوستان هم پوه شي چې تاسو نظر دغه د ویانا د غونډې په باره کې څه شی و او څه شی دی. د ویانا غونډه چې ده دا هم د غلامانو رامنځته کړې ده او طالب هم غلام ده، ځکه چې دا د هغه مخکیني غلامان دي او دا نوي غلامان دي. ډاکټر صاحب په افغانستان کې طالبان کومه مفته پدیده امریکایانو ته په لاس باندې ورغلې ده، دا بیا نشي پیدا کولی امریکایان دا ډول خلک، ځکه چې جمهوریت افغانان نه ورته وژل، دوی ورته وژني. مایک بند کا، مایک خلاص دی. مایک دی بند دی.
ولسوال صاحب په دې غاټو مسایلو باندې مه غږوه دا بیچاره دومره هغه نه لري دی په ویانا او په یو ګوره ویل ډاکټر صاحب نور دی ځي خو زه د طالب غلامیت هم درته ثابتوم د مجاهد غلامیت هم درته ثابتوم صبر وکړه نو ته خو صبر وکړه که نه زه څه خبر یم دا اوس او فهیمه ته بار بار دونه پوښتنه مه کوه آیا دغه بار بار وفهیمه دنه بار ودرېږه که نه ولسوال د طالب غلامي ثابتوي او د مجاهد غلامي ثابتوي او دغه شل کاله چې دا تا پکې وظیفه اجرا کوله ته څه شی وې دا هم زه درته ثابتوم د دې روایت زه درکوم ودرېږه روایت راکړې لږ صبر وکړه ودرېږه فهیم وروره د دې عکس او کامرې خلاصولو بار بار پوښتنه مه کوه د ولسوال عکس ما سره شته زه به هغه درولږم ویې ګوره حیران به پاتې سي که رښتیا ولسوال ګورې پوه شوې ولسوال پرېږده د خپل کار به کوي که عکس کوي که نه ارام چاقیه داسې وخاندي ولسوال صاحب ګیره نسته برېت یې نسته پوه شولې ښه داسې پاک صفا ده ولسوال صاحب محترم مخانه جنرال تاوان کړي سبزه کې تاوان کړي اے تواب صاحب دغه یو ډیر زیات سوالونه کا دغه الله آی لو افغانستان ودرېږه ولسوال صاحب ته ودرېږه دې سوال کړی وای د جهاد اعلان وکړه راوتښته زه درته جای برابروم خو دغه 10 کاله همدغه حال و دا 50 کاله جهاد اعلان به وکړه خپله به وتښتېده نو ته اوس په ما د جهاد اعلان کوې او بیا راته وایې چې وتښته او دا ملت به سره ډزیږي ای د خدای بنده نه ګوره ملت پرېږده ګوره مبین خانه ما د ما د مکمله پوښتنه تا نه ده ځان نه ده پې پوه کړی تا له خولې چې حقایق افغانان واوري نو بې زړه ته ولوېږي موږ خو دا 10 کاله ورته وایو چې طالب پردی ده طالب د پردیو لپاره افغانان وژلي دي د طالب د دفاع له جهاد تر نامه لاندې افغانان وژل ودرېږه صبر وکړه اوس به اعلان وکړم صحیح ده په الله قسم ولسوال صاحب چې غلام وې مزدور وې د امریکایانو ټانګونه او د امریکایانو عسکر د په څنګ کې وو د شپې چاپې دې ورسره یو ځای اچولې صحیح ده کورونه د بمبارو بي 52 دې راوستي وو امریکایي عسکر د انجینرانو د بیا رغونې په نامه راوستي وو بمبار دې کوه ما د رف بم استعمال سو تاسو به ورته امریکایانو ته چغېږئ چې مه ځئ موږ د جنګ مصارف کمو موږ مفته جګړه کوو امریکانو ښه ساتیري در باندې وکړه چې امریکان لاړه تاسو ورته ویلې موږ مه کوئ موږ مه پرېږدئ هغه ویلې چې نه وروره بس زه جنګ نه کوم ته مو سره لاړلې ما به هغه وخت د تا حریت او کامیابي د تا ازادي منلې وه چې د امریکانو له وتو وروسته تا طالب سره مقامات کړی وی طالب دې نه وی پرېښی چې مخکې راشي او ته نن ولسوال مرحوم ولسوال صاحب یا شهید ولسوال صاحب وی ته خو نه مرحوم سوې نه زخمی سوې نه شهید سوې لاړې وتښتېدلې چې وتښتېدلې خو ته غلامي دې ثابته سوله که تا جګړه کړی وای که تا طالب نه وای پرېښی د طالب په څانګ کې درېدلی نن به زه هم تا سره ومه ما به طالب ته ویلي چې امریکا نسته ودرېږه ما به طالب ته ویلي ودرېږه ولسوال صاحب ته خو صبر وکړه که نه ودرېږه صبر وکړه طالب خو ما ته ویلې افغانستان اشغال د امریکایان دي جهاد در باندې فرض ده دغسې به یې کوې لکه سړی چې مونځ کوي ودرېږه چې زه خوله فورجي سوله لږ صبر وکړه دغسې به جهاد ورسره کوې لکه سرو روسانو سره م څه کوه د تا په مقابل کې ما ته انګېزه راکوله د قرآن آیتونه او حدیثونه یې راته ویلې د اسلام دین مجبوره کولم زه د امریکایانو په خلاف باید جنګېږم ما به چې ملا صاحب ته ویلې چې ملا صاحب امریکایانو سره د ما خپل افغانان دي وایي دام را چپه کوه دا تا افغانان څه ورسره کوي نو ما په تام شروع وکړله د تا مې سټ او بیخه وویسته د ما دې مې ویسته صحیح سو امریکان چې لاړه چې تا جګړه کولی ما به ورته ویلې چې ملا صاحب اوس خو امریکان لاړه اوس خو زه د افغانانو سره جګړه نه کوم جهاد نه ده نو ما به بغاوت کړی د تا څنګ کې به درېدلم نو ته خو مخکې له دې چې امریکان لاړ چې تړتک دی به وروره سلنګسر نه د داسې اور بادېده لاړې وتښتېدلې نو ښه زه اوس څه وکړمه ښه اوس هم ته راسه ولسوال صاحب ته ولسوال زه د عسکر هماغه د سروبي ولسوالۍ کې وروره بیرته به په طالبانو شروع وکړو نو زه څه وکړم ته ما پې تخته کوې او خپله په دوبۍ کې ناستې په جرمني کې ناستې ما په طالبانو دیکه کوې ما پې وژنې خو ته راسه که نه ګوره د تا له خبرو دا یعنې تا له خبرو دا څرګندېږي د طالب جګړه ناروا وه او یوازې د افغان وژنې لپاره وه او یوازې تاسو استفاده کړې یاست هغه بیا د تا کار د مفتي اصغره
چې ته روا ورته وایې که ناروا، خو ماته د اشغال په خلاف د جهاد انګیزه راکړې ده. ودرېږه لږ صبر وکړه چې په امریکا هم یو هیواد اشغال وکړي، د امریکا خلک مسلمانان نه دي اما جګړه ورسره کوي. روسان په اوکراین راغله، د اوکراین خلک جنگ ورسره کوي، مسلمانان نه دي. زما په هیواد هم امریکایان راغلي و، دا نور قصې او حکومت او انتخابات دا د اشغال تر چتر لاندې سوي دي. په یولس اسلامي هیوادو کې امریکایان خپل نظامي اډې لري، هغه ټول اسلام پرېښودل. په افغانستان کې چې امریکایان راغلي وو، آیا د ما په مسجد کې کار په دغه 1100 په دې 1100 نه په دا ټوله اسلامي نړۍ کې د امریکایان یا اډې ولري یا نه لري، دا په جنگ او په بمبار راغلي دي که دا د یو تړون له مخې راغلي دي؟ ګوره غوږ راته ونیسېږه مبین خانه، بحث به سره کوو په صحیح معنی، یو بل ته به قناعت ورکوو. ما ته قناعت بحث به سره کوو، نو ته اوس هغه اسلامي ملکونه له افغانستان سره دلته خو د بي پنجاودو په زور راغی، دلته خو اشارو په ناټو راغله. امریکایانو په افغانستان کې په مسجد باندې بمبار نه ده کړی، مګر طالب په افغانستان کې د مسجد په منځ کې چاودنې کړې دي. امریکایانو په قرآن باندې تجاوز نه ده کړی، طالب په قرآن په منځ کې زه په دې تا سره خبره نه کوم، چې طالب په جماعت بمبار چاودنه کړې که نه ده کړې. زه د امریکا پر اتاک در سره خبره کوم. زه د امریکا روایت درته ثابتوم، زه د امریکا روایت درته ثابتوم. روایت له کوم کتاب ثابتوي چې امریکا امریکایان له ما سره د یو پروتوکول په خاطر د یو پروتوکول له مخې راغلي وو افغانستان ته. د پروتوکول سره وکړه په کوم کې شروع کړي دی وا تواب عبد الله صاحب کوم کې د پروتوکول وکړه، کوم کې د پروتوکول کول سوال عبد الله صاحب دا قرار صاحب سره خبره وکړه، قرار صاحب جواب درکړي. ته راسه چې زه خو یاره تا په قرار کم، تا چیرته پروتوکول وکړه امریکانو سره چې په 2001 کې راغله؟ هغه د جنگ ولسوال د هغه دومره وزلي یاستې دی، هغه رقم کار در سره کوي. د خبرو وال زه یم امیر ولسواله ناستې تا نه مخکې ملګري ناستې، تاسې صبر وکړئ. ولسواله ملګرو خو هغه د یو نفر مور پرې ایښی ده، وروره په ټولو یو کس را یې سر کړی ده. دا کومه خبره چې تواب صاحب که تاسو نه هیله کوم چې دا لایف مو کنټرول کوئ، بل شات مداخله مه کوئ چې زه د خپل ولسوال صاحب تا چا سره پروتوکول کوئ؟ دغه قرار صاحب ناسته د قرار صاحب ته به د خبرو نوبت ورکو، زه تا د هرې خبرې جواب درکوم. مبین خانه ته خبره وکړه، دلته زه له د خپل قراره په تانګ یم. ته وروره ولسوال صاحب تا چا سره تړون کړی؟ توهین به نه کوې. ګوره امریکایان تا راوښتي دي، امریکایان تا راوښتي دي. امریکایان په دې شعار باندې راغلي وو چې افغانستان په افغانستان کې تروریستي اډې ځای پر ځای سوي دي، افغانستان په ترهګریز مرکز بدل سوی ده. د تا د وژلو لپاره راغلی خو مګر ته نه یې وژلی، تا هم افغانان وژلي دي، امریکایان هم افغانان وژلي دي. ترمنځ بیرته ته راوستی یې، تا ته یې لوبه تسلیم کړې ده. ته په زور باندې نه یې راغلی، ته د معامله له مخه راغلی یې. نن چې 200 میلیونه ډالر د میاشتې درکوي. ګوره ته نظامي ولسوال صاحب داسې ورته ووایه، ورته ته د خپل حقانیت په خپلو دلایلو ثابت کړي. ما په کمزورتیا او ستا حقانیت نه ثابتېږي. زه چې وتښتېدم دا معنا نه لري ستا د پنجاب دته اوسه ګوره، دې سپي ته اوسه ګوره. تواب صاحب تاسو دا قرار صاحب ته ولې زه وخت ورکړئ پایله کوي لري. No, that's whatever you see. بخښنه غواړم تاسې بخښنه غواړې تر اوسه چېرته وې چې یو سپی دې ورخوڅه کړی ده ولسوال پیداړي اوس یې راغلې موږ یوه خبره وکړله بیا یو دقیقه دوستان، ما اواز د دغه کم کړی و، د اواز مې د موبایل کم کړی و. دلته دغه وګورئ، ما سره دلته کس ناست دی. دا څه شو دلته مصروف یم. تاسو خو غټ غټ سړي یاستئ، ګیرې مو پر مخ دي، بې ګیرې ماستئ. هلته بازار تیزي پې کوي او هغه مدارج راپورته کړی ده. لګیم یاره داسې خو نه کېږي که نه چې بس لږ دومره خو تاسې هم حیا کوئ دوستان، دومره تاسو خو هم داسې مه کوئ که نه چې بس ته ماشومانو غوندې کینډګارډن کلاس مې خلاص کړی دی چې زه باید دلته ناست یم او زه باید تاسې چې دی متوجه کړم چې دا وکړم. تواب وروره دا سړی د کنټرول کا کنې قسم مې د په خدای هغه القاب ورته وکارم چې تاریخ یاد ساتي. زه دلته ولسوال سره غږېږم، دی چیشته مداخله کوي. دا موډریټرانو کې چې دی کم یو دی، دا ټول دا زه دننه پسې زه هېڅ یو موډریټر ته هم ضرورت نه لرم. ښه څوک چې یاستئ
اسبه مې خدای نه اوس ورته بې ځایه الفاظ وتلي لږ سړیتوب زده کړئ. عبدالله صاحب د مودریټران چې دی چا مایکونه بندوي څوک ښکته کوي داسې زه نه پوهېږم چې دا دیسو تواب صاحب موږ د تا لایب ته راځو. یو دقیقه حوصله وکړئ. ګورئ دلته دا کس زما ګوره تواب صاحب اوس دغه کېږي کله چې ته لایب کله دا ډول دروند لایب جوړوي او سیاسي لایب جوړوي بیا هیله کوم مودریټران مقرروه دغه لایب خپل کنټرول هر یو جمهوریتي باندې اعتماد وکړم هغه طالب ښکته کوي، په طالب باندې اعتماد وکړم هغه جمهوریت یې ښکته کوي. دا نو انسانیت شو، دا نو شرافت شو. خو ما ورکوه ګوره چاته دغه مه ورکوه. موږ هم والله بالله که دومره فالتو خلک یو لا دومره بېکاره خلک یو په خپل لایفونو کې سرناسي ښه سره جوړي. دا قرار صاحب موږ کته کولو نور هم کته تواب صاحب محترم، زه نور خبرې نه لرم. زه چې خبرې کوم له ولسوال سره کوم، دا بل کوټه راسي دی ولسوال ته خبرې کوي، ولسوال ولسوالي کړې ده. یو حقیقت چې دی را سره دغه زه چې کله د هغه نوبت راغی، ګوره زه دلته تا ته ناست وم عبدالله ورور نوبت ته خپل ودرې مهرباني قرار چې کاره ده چې راځي د ما په خبرو کې مداخله کوي، د ما او د ولسوال په خبرو کې چې کاره ده ولې ته بیا ځان مصروفه کړې. اول خو د تا مسؤلیت ده. ګوره زه زم د تا په دغه هغه کې موډیټور یم، نه یم زه چې موډیټور سم هم ولاکه څوک کاته کم په والله کې کاته کم نه ولاکه د چا مایک بند کم. خو دلته نه یم بل ټیک ټاک ګوره دا ښه کار ونه لږ صبر وکړه ولسوال صاحب، دا ډېر غلط کار ولسوال صاحب لږ صبر وکړه، لږ صبر خو وکړه ولسوال صاحب. زه تا سره بحث کوم، صحیح ده، تا سره غږېږم، هغه راجګېږي وایي ولسوال غریب یې راګیر کړی ده او مداري او دا او هغه ولې ته په خبرو نه پوهېږې. دای چې بیا راجیک سي، ګوره بیا زه مجبوره چې هغه ادبي القاب ورته وکاروم چې کوم د سره په اندړو کې په غزني کې سوي دي. نو دې ته باید سړی څوک مجبوره نه کړي. زه دلته خبرې کوم ولسوال صاحب، تا سره کوم چې د تا سره مې بحث خلاص شو چې هر چا بیا خبرې کولې ورسره کوم. ما باندې پوښتنه وکړه وایي جمهوریت اشغال و او د اشغال ما نه ده کړې، ما زه لا خپلې پوښتنې تېر یم بس خلاص، هېڅ ضرورت نشته، هېڅ اشغال نه و. بس زه دې نه پرېږدم تېر د اشغال، زه دې وژنه یم ته افغانستان تباه کړی د ټول تباه کړی ته چې هلته دا بل لوچک د چې ناست و دا بل کوني چې ناست و تا به نه ویلې چې د ما په جای د سره خبرې وکړه. تا اصلا حیثیت نه لرې، تا په خپل حیثیت په لونګي هغه غوږ ونیسېږه ولسه ته مرتد یې مالې ته به نه رې، ته دومره بېغیرت یې. هغه چې راغی تا د خپلو خبرو وخت هغه ته ورکړه. ته سړی یې، ته انسان یې. هغه په علمي کچه باندې تر ما لوړ ده. په عمر هم ته مشر یې، یو نرتوب به دې هم کله کړی، یو 15 طالبان به دې وژلي. بېغیرته ته خپلې خبرې هغه ته ورپرېږدې. 15 نه دي ډېر دي، خو زر به دې وژلي. نو ته څنګه راسي هغه راسي او صاحب بس ته د سره وغږېږه. ولې ته اندر وهلی، ته ګونګی یې، ته نشه یې، تره دې وهلی. ګوره مبین خانه که په قرار صاحب باندې بحث کوې زه ښکته کېږم د ما تا خپل بحث ته یو شل وارې کاته سه. زه دې ولاکه لا افلاطون نه وډار سم، هغه لاس دې راوله دلته یې کېنو په دغه بروډ کې مایک مه بندوئ ولا ومزغلومه. خو ته راسره مغار که خو د جګړې په ډګر کې هم سره معلوم وي. افغانستان 302 ولسوالان دې مات کړو. راسه نن ما ملامت کړه، نن ما سره منطقي ځواب ووایه. فکر وکړه ستا د افغانستان 302 ولسوالان مات کړي دي. ماته د 300 نه، زه چې غواړم چې ولسمال مات کړمه له دې بیخې پرې کوم ایسته اچوم. ولسوال چې شته وایي ګوره په دغه ما د پوښتنې ځواب نه ده سوی ښه هلکه ولسواله. ګوره تا ته زه یو خبره وکړم، ښه دلته موږ هسې نه یو ناستو، دلته ګوره خپله چې د بحث نه یې ګوره جنرال موبین او د هغه د قرار صاحب ترمنځ هماغه ستا د لاسه دا مشکل جوړ شو. نه په خبرو باندې پوهېږي، نه په اصولو باندې پوهېږي. کله یې چې طالبان ختمومه، کله یې چې وژنم، کله یې چې پلانکی. هلکه چې نظامي کس یې نو ستا بیا سیاست سره څه؟ ته څوک چې ته څه کاری، ته څه کاری؟ افغانستان تا په ټیکه اخیستی دی، ستا د پلار یا ستا د نیکه په قواله رسېدلی دی چې ته راځې د نورو حق هم تا دلته برمته کړی دی، بل ته واک نه ورکړي، بل ته وخت نه ورکړي. چټیات ته شروع کړي دي ټولې کنځلې دي او تی کنځلې دي او تی.
خو بیا به د قرار صاحب ته ویلي وای چې قرار صاحب ته کښېنه زه ورسره بحث کوم ولې ورسره قرار صاحب نوم درته مه یادوئ قرار صاحب ولې ورسره په جنجال باندې کښېنه غلی شه هغوی اشتباه وکړه شخصیت دی قرار زما ملګری دی زما انډیوال دی لکه څنګه چې والا زه به د ته خپل یې په جنجال ورسره اچي ته یې په جنجال ورسره اچي منافق انسان راغلی دلته په جنجال یې ورسره اچي قرار صاحب هلته نه یو چا سره د بحث دی قرار یې کښېنه وروره دا ستا د سویانه پورته خبرې دي دا ستا د علم خبرې نه دي دا خیر خوا یو ادرس ده قرار صاحب یو فکر ده هغه باید دلته نه زه درته یم قرار صاحب یو فکر دی یو سوچ دی یو اخلاق دی یو ادب دی ستا غونده کې بېادبه انسان نه دی خو تا په جنګ واچوی زه تا ته څه ووایم ته څومره بېادبه انسان یې او ته څومره بېادبه ته یې چې بېادبه نه وای تا به خپل جهت ونی وای دا ګوره دا ښه خبره نه ده ګوره په باس کې ناست دومره خلک یو زر شپږ سوه کسان ته غوږ نیسي نورو حق ته نیولی دی دلته په ټیکه بروټ ته په ټیکه اخیستی که تا خبرو ته خلک ناست وای که تا خبرو ته فهیمه خلک ناست اوس که ډاکټر صاحب هغه تشاورتي هغه درته ولسوال صاحب درته د تشي ولسوالي وزه مړه دوزنه ولسوال ولسوال صاحب یو خبره ته غوږ شئ ډاکټر صاحب بخښنه غواړم چې تاسې لرئ یو دغه کس ګوره ما پسې یو کس راپورته کړی ما ته یې ناموسي کنځلې کړي دي او دی ورته ناست دی زه بیا هم ورته ناموسي کنځلې نه کومه زه یې مور خپله مور ګڼم خور یې خپله خور ګڼم دا دومره سپک انسان دی دا دومره بې عزت انسان دی چې د ده په بروټ کې ما ته یې ښځه یاده کړې ما ته یې مور یاده کړې ما ته یې خور یاده کړې ده کېناست بیا رزیله زه تعلیم یم راشه زه تعلیم یم راشه په جرمني کې تعلیم یم راشه د غیر ملنګ ته راځه لاست اخلاق ګوره دغه الفاظ ښه نه دي په بحثونو کې دغسې الفاظ مه استفاده کوئ ګوره موږ تاسو ټول غټ غټ خلک یو ډېره افغانستان ستا د پلار وطن دی ستا د نیکه دوزمار بچیه ستا هغه په اروپا کې چې هغه د ټولو نه غټ بدماش دی زه طالب یم ورته را دې شي ځه دی خو د راشي ما ته چې پړک یې درته ښکومه که نه نه یو ورځ یو تواب صاحب یو ورځ یې هغه د اندړ بابا په نوم باندې یو کنځلمار یو بېادبه یو سپک انسان دی هغه یې راپسې پورته کړه ښځه یې راته یاده کړه مور یې راته یاده کړه دومره کنځلې وکړې قسم په خدای او خدای دې ستاسې کور د غنمو ډک بخښنه غواړم دا سپی ورته ناست و او هغه کنځلې کولې دا اوس تاسې څه حال رامنځته کړی دی بیا یې راپسې مشال پورته کړ دی ورته ناست و مشال ناموسي کنځلې کولې دا دومره پرېوته انسان دی نورو ته بیا دی ادب وښیي خپل مشال د لاس کې ورکړه نه تواب صاحب افغانستان د ټولو وطن دی ته راځې طالب ختموم او پلانکی کړم بستان د خبرې په چلم بیا نه پوهېږي ستا سر ته ګوره غله قسم په خدای هغه د مولانا صاحب رحمت الله اندړ خاطر دی کوم ځای ته کې کله چې کس ښکته شو قسم ښکته کړ چې هر چا ښکته کړ یا هغه خپله لاړلو چې لاړلو بیا ورپسې خبرې مه کوئ خبره خلاصه شوله نه دی په کار چې بیا ورپسې خبرې وکړئ موږ تاسو کارتونه موجود دي ګوره که مخالفتونه تر ځان دې راپورته کړه چې ډېرې غرت یې کولې د نورو په خبرو کې مداخلات کوه راپورته یې کوس یو لاسه کارته مخالفتونه ولکه دښمنۍ تر کچې هم یې ګوره د بحث اداب باید مراعات کړو غټ غټ خلک یو باید دا کنځاوې دا خبرې ونه کړو که موږ باندې نصیحت تاثیر کوي پرېږده ډاکټر صاحب ته غوږ ونیسه راپورته کابل بیبړه دی د سیاسي چارو کارپو دې ستړي ډېر احترام هم ورته لري راپورته یې کولې خبرو کې مداخله کولو سره راجي کړي سلامونه خدای دې وکړي تواب خان تا ته مشره او ستر جنرال موبیل صاحب ما سره د لایف هم نه ما سره د خپل غم د زړه ډیل د لاسه نه ورکوم لږ خدای ته وګورئ چې دا ولې مې روزي کې لګاته وای لږ حوصله وکړئ تاسو خپلو کې سرار څه کوئ مه کوئ دا کار چې شي روزي کې لګا ژمی دی جنرال صاحب سلامونه تواب ته زه بلک جنرال صاحب سره وغږېږم یو سلام کلام به ورسره وکړم زما خوښېږي او نور سیاست میاست کې زه کار نه لرم هم نه پوهېږم جنرال صاحب څنګه یې ولې ته ډاکټر جنرال صاحب څنګه یې صحتمند یې صحت پوښتنه خو ډاکټر کوي زم ډاکټر یم لږ جنرال صاحب خو داسې دغه نه یم چې مثال وظیفه یا ښه یا بد خو پوهېږو ښه لږ څه نه څه خلک د احساساتي کوي جنرال صاحب داسې دی چې سپین ږیری خلک د احساساتي کوي بس خپل لایف پلار یې تللی وانه یم مازغه دې خراب دي سپین ږیری یم جنرال صاحب ته چې ما ته هر څه وایې په قرآن زما خوښېږي زموږ زه د مینهوال یم پوه شئ او نور په سیاست میاست زه کار پلار دې سپین ږیری نه ده
پلار مې سپېږیری دی جنرال صاحب خوشحاله شم د تراغلم مالزه ورځ ثواب نه دی ولا ارمانجن دی ما چې لږ ورسره وغږېږه او نور چې دی خلک هغه بل د خیرخوا ده که څوک دی که څه بلا و خیر باید به هغه هم لږ احترام وکړي مشر دی پوه شوې وصل د عمره خو د سلو سره د عمره احترام یې کوو خو دلته راسي چټي چټي بیا نه داسې یو سوال باید وکړي منطقي سوالونه وکړي چې یو بل نه دی لږ پیدا مونږ ملته ناستو ډېر خلک ناست دي یو شی زده کړو ته نو ځکه مونږ کشران یو تاسو وایي مشران ته زموږ سترګې دي پوه شه مشران همداسې نامخدا دي یا د مشرانو ویلې وګوره مه کوه لکه هغه ته وایم جنرال صاحب تا ته نه وایم پوه شې زه پوهېږم والله تا حوصله غټه ده پرندې ستا حوصلې ته یو سړی تاسو وارې ورته ویلی چې مثال که نه سوالونه دې ورته رد کړه بیا هم در سره هغه کار لرو خو بیا هم سړی وایي چې په تنګ شي په جنګ شي جنګ شي بیا ما ته وایي د جهاد اعلان وکړه خپله وتښته دا نو اوس منطق مړه خپله ټیکې ته ورته مونځ تېر که مونځ به دې فطر کړی او بیا د جهاد داسې دی ښه اسلام چې دی پاک دین دی څوک عبدالله مې نه پرېږدي ورته خیر گزاره کو په دې خاطر بیا خدا ناخواسته مریض شي یا دغه شي جنرال صاحب پوه شي احساسات کېږه ډېر ما زمونږ پلار هم بوډا ده او تم بوډا یې مشره وایي جستر صاحب جنرال مبینه ډېر وړاندې رحمت وروره ریدي نه نو لا ولا زما خوښېږي په امجانه داسې دی و جنرال صاحب دا سړی ګوره سړی ته څلورمه کې درېیمه ښځه کې دا دې سړی نه والا خدای زه دې زما خوښېږي په قسم په الله زه خپله پوهېږم موږ مسافر یو زه خپله په ژوند کې سیاست کې کار نه لرم که نه پوهېږو خو وایو نه په دې خاطر مالزه وطن دی او مشران لرو او مسافر چې شوي موږ به څه وکړو پوه شي دغلته پراته یو ولا که خپل غم وړی شو نو سیاست باندې مسلو غږېږو چې شی به وکړو نواب صاحب بلو چا ټویټ کړی او ښایي چې جنرال مبین څلورم واده دی چې خلک یې راغوښتي دي نه دا چې دی جنرال صاحب بوډا دی دې ته بس څلورم واده په درد نوښه شوي کي بوډا به دې پلار یي بوډا به دې نیکه یي جنرال صاحب فرانسې ته نه راځي نه خالي حق صاحب رحمت وروره دته د ویښتانو رنګ ورته تواب صاحب لګي نه مړه جای جنرال صاحب زه درته د دې ځای نه ولېږم رنګ منګ واسمت دا څه ورته وایي پښتو کې زه فرانسوي باندې بیا پوهېږم ولا ډېر وخت نه کېږي مسافر یم یم پوه شي بیخي پښتو مې هم غلطه شوی جنرال صاحب در په دره یو خاورې په سر یو سرنوشت هم نه ده معلوم زه خوښېده ښه او وایه قصې کوه جنرال صاحب ولا لږ ګپ ولګوه خندا وکړه ایسته کوه پوه شي هر وخت سیاست هم په در نه خوري دا ور دې که بوډا ویلې زه بیا تا سره ګورم بوډا مې پلار هم دی ځکه زه تا ته اوس احترام لرم لکه د خپل پلار جنرال زمونږ ګران وروره تواب صاحب تاسو نه لاړلم خدای په امان ته صبر وکړه جنرال صاحب هغه دغه تواب صاحب قرار صاحب راپورته جنرال صاحب دا په کول خو د احمد شاه مسعود د زوی نه وی اخیستی صاحب دا ګوره قرار ډېرې غلطي خبرې وکړې ګوره دا خبرې دې نه کوي بله خبر کمه دا د چا نه مې اخیستی نه ده خو زه چې چېرته اوسېږم 3 بجې په کولونه والا ما ټول کړل 3 بجې سم ده ما د معلوم شو ځکه هماغسې په کول سره یې چېرته جنرال صاحب ولا درلېږم یا 3 بجې په کولونه و نو کله زه خو وایم چې په کول باندې بیخي بندي تواب زما د یو غریبانه په کول دی دوه دي یو سپین دی یو دا دی جنرال صاحب یو د هغه بند کوي د پتلونونه د نظامي پتلونونه د ماشومانو اچولي وي دا بند کوي په افغانستان کې دا وړه وړه ماشومان د کوم خلکو نه چې پاتې دي ټولو دې اچولي دا بند کوي دا پتلونونه دغه شیان په دې سره بېنظمي راځي فرمان صادر کړی دی سپینې جامې به یا به لونګۍ او یا به خولې په سره نه خو دې خلکو ته زور ورکوي وایي ماشومان یې اچوي دغه شیان اوس زموږ شیان ماشومانو ته ورکړي او دلته په کول لري چې دلته نغرو ټاس کې لاړ نه سي جنرال صاحب زه درته سپری لېږم یو ګفټ درته لېږم ښه سپری ښه قیمتي په کول زموږ د مشرقیوالو دی لړای دې کور ته ولېږه تواب صاحب جنرال صاحب څه شی دې خوښېږي ما ته ووایه قسم په الله درته ګفټ لېږم چې ستا هر شی خوښېږي هېڅ شی مې نه خوښېږي زما هېڅ شی نه خوښېږي یو ښه سپری درته لېږم جنرال صاحب ښه قیمتي سپری پوه شي چې په افغانستان کې نه دی دلته زیاتره خلک
زما خپله د سپریګانو دکان ده ورور. جنرال صاحب هغه د فرانسې او دغه ډیر فرق کوي. ښه زه والله درته وایم کنه چې سیاستمداران وهي زه درته ودانه لګم دوه راته ولکه خوشاله رانه ووایه. موبین صاحب هغه ورته کله کله چاوا د هغه نه د چا اخیستې وه دوستم نه د چا اخیستې وه کله کله لایف کې نه تواب صاحب دغه لف افغانستان نه پورته کړه زه یې لیونی کړم وروره زه موډیټور نه یم وملګرو تاسو ولې